الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. الله تعالی د مبارک آیاتونو کې د بني اسرائیلو د عروج او زوال د یوې برخې په ارتباط فرمایي او هغه وخت چې دوی ته وویل شو هغه وخت چې دوی ته مو وویل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية دې کلي ته ننوځئ دا به ستاسو په لاس کې پرېوځي دا به تاسو نیسئ دې کلي او سیمې ته ننوځئ نو له هره ځای چې غواړئ پرېمانه او تازه تازه وخورئ او له سجدې سره په دروازې ننوځئ او وایئ حطة د ګناهونو معافي یعنې د ننوتلو په حالت کې به ستاسو وینا دا وي چې له خدایه د خپلو مخکنیو اشتباهاتو ګناهونو مغفرت وکړي حطة او ننوتل به مو هم د ساجدینو په توګه سجده کوونکي خدای ته منقاد و مطیع وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم په دې توګه به ستاسو ګناهونه درته وبخښو وسنزيد المحسنين او محسنینو ته به ډېر ډېر نور هم ورکړو یعنی کله چې تاسو یو سیمې ته او کلي ته د فاتح په توګه نیسئ دندې مو دوه دي الله تعالی له تاسو نه دوه کاره غواړي یو د خپلو ګناهونو معافي به له خدای غواړي دوم ننوتل به مو د یو منقاد بنده په څېر چې خدای ته مو سر ټیټ یا مطیع یاست که دا مو وکړو نو الله تعالی به ستاسو له ګناهونو درته تېر شي یو او ډېر ډېر نعمتونه به ستاسو په حال شامل کړي فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم د دوی ظالمانو د دې وینا په مقابل کې یو بل قول او وینا غوره کړه غیر له هغه څه چې دوی ته ویل شوي نو د دوی په ظالمانو باندې مو رجز نازل کړ رجز اضطراب پریشانی وارخطایی چې قرآن عظیم شان دی دردناک عذاب په نامه یادوي رجز اضطراب پریشانی تذبذب تزلزل دا یو عذاب ده دردناک عذاب نو د دوی ظالمان له همدې کبله له رجز سره مخامخ سو په دوی باندې مو له اسمانه رجز نازل کړ بما کانوا یفسقون د دې لپاره چې دوی فسق کول له حدودو یې تیری کول د فسق او د ظلم له کبله په دوی باندې رجز نازل شو الهي عذاب دردناک د اضطراب عذاب بني اسرائیل ته ویل شوي چې برید ته چمتو شئ زه دا سیمه به فتح کوئ
الله تعالی له هغوی سره د دې وعده کړې چې دا سیمه ستاسو په لاس کې پرېوځي. خو دې ته مو پام وي چې د بریا او د فتح په صورت کې به مغرور کېږئ نه. مفتوحه سیمې ته به د مغرورو فاتحینو په څېر نه ننوځئ. د دغو مغرورو فاتحینو په څېر به ستاسو وینا نه وي. ستاسو وینا به هم د هغوی په څېر نه وي چې دا د خپلې مېړانې تورې او د مټ د زور نتیجه ګڼي چې دا زه وم چې دا بریا مې په برخه شوله او دا فتح مې ترلاسه کړه. په خپل تدبیر زور په دې به مغرور کېږئ نه، بلکې احساس به مو باید دا وي چې تاسو ډېر ګناهونه کړي دي، دې فتح وړ نه وئ. تاسو نه ډېرې ډېرې خطاګانې شوې دي. د خپلو خطاګانو معافي به له خدای غواړئ. له الله تعالی به د مغفرت غوښتنه کوئ، نه دا چې په خپلو کړنو او تدبیرو مېړانې او همت باندې مغرور شئ. د مطیع او ساجد بنده په توګه به داخلېږي، چې خدای اوامرو ته منقاد مطیع. د زور غلبې فتح او بریا په حالت کې انسان مغرور شي، خدای یې هېر کړي، کبر ترې وشي. پام کوئ چې د دغو مغرورو فاتحینو په څېر دغه مفتوحه سیمې ته داخل نشي. بني اسرائیل په خپلو بریاو مغرور شول او د ظالمو او فاسقو فاتحانو کړهوړهو وینا یې غوره کړه. له همدې امله هغه له بریا او فتح ترلاسه شوې خوشحالي، سکون او اطمینان یې بیرته په اضطراب، تشویش او پریشانۍ بدل شو. بریا یې بیرته په ماته بدل شو. په دې بیان کې د الله تعالی د لارې مجاهدینو ته ډېرې مهمې لارښوونې شته. له بریاو او فتوحاتو وروسته له کبر او غرور ځان وساتئ. د نیول شوو سیمو له اوسېدونکو سره د مغرورو فاتحانو سلوک مه کوئ، که نه نو دا به ستاسو فتح بیرته په ماتې بدلوي. ورونو خویندو، د طالبانو نوې اداره اعلان شو. دا یو ضروري او عاجل کار. مخکنۍ اداره او نظام او حکومت ختم شوی، یوه تشه رامنځته شوې. دا تشه به ډېر زر په هماغه لومړیو کې ډکه شوې. ښه شو چې اوس دوی یوه کابینه اعلان کړه. د ترکیب څرنګوالي د ځینو کړیو له لوري، کورنیو او د بهرنیو کړیو له لوري اعتراضات او نیوکې کېږي چې دا ګواکې د یو ګوند حکومت، حتی د یو قوم حکومت، حتی د یو مذهب د پلویانو حکومت تر دې نه وړاندې ځي. داخل کې هم ځینې کړي دا نیوکې لري او اعتراضات، او په بهر کې هم. د طالبانو ځواب دا دی چې په دې کې به حتماً او ډېر ژر مثبت تغییرات راسي. ګواکې دا د یو ضرورت په اساس جوړ شوی او په دې کې به حتماً زر او مثبت تغییرات راسي. ګواکې دوی اوس همدې ته ضرورت درلودو چې خپل نخبه، تر ټولو نه لوړ شخصیتونه زر زر د دې تشې ډکولو لپاره په وزارتونو وګماري. ګواکې دا یو ثابت او دایمي نظام او اداره نه ده. په دې کې به ډېر ژر مثبت تبدیلي راسي.
حزب اسلامي په مجموع کې د وروستي بدلون او مثبتو تغییراتو حمایت کړی. د حمایت دوام ورکړي. د خیر په هر کار کې له نوې ادارې سره مرستې او ملګرتیا ته چمتو دی. سیاسي لحاظ هم، اداري لحاظ هم، نظامي لحاظ هم په هره برخه کې د خیر په کار کې. دغه دا موږ ته د دین لارښوونه ده. دا زموږ د رب له لورې موږ ته لارښوونه ده چې د خیر د بر او تقوا په کار کې مرسته وکړي. د هر نیک کار، د هر نیک ګام چې طالبان او د دوی د اوسنۍ اداره او حکومت اوچتوي، موږ مرسته او حمایت کوو. د طالبانو دا دریځ هم مثبت او رغنده ارزوو چې نوې اداره په عاجله توګه جوړه شوې او د ولس غوښتنو او ملاحظاتو ته په پام سره به مناسب او مثبت تغییرات پکې راځي. ټول افغانانو ته بیا او په مکرره توګه وایو چې د دې مثبتو بدلونونو حمایت وکړي. نوې ادارې ته فرصت ورکړي. د شرخوښو مخه ونیسي. مه پرېږدئ د پردیو کرایي جنګیالي یو ځل بیا د بل جنګ اور بل کړي. دشمن په کمین کې ثبات، امن او د افغانانو د خوښې اسلامي حکومت په افغانانو نه لورېږي. نه پرېږدي چې افغانستان کې ثبات تامین شي، د ملت د خوښې یو مضبوط حکومت جوړ شي، امنیت تامین شي، جګړه پای ته ورسېږي. کمین کوي، خپلې توطیې کوي او له توطیو یې لاس نه دی اخیستی. ورونو، خویندو، ما د مبارزې له پیل تر نن پورې په تېرو 53 کلونو کې 11 حکومتونه لیدلي او تر دې زیاتې کابینې حکومتونه 11 خو کابینې ډېرې زیاتې. ځکه د یو حکومت په دوران کې کابینې بدلې شوې رابدلې شوې. د ظاهر خان، سردار داود، ترکی، امین، کارمل، نجیب، استاد رباني، کرزي او اشرف غني او د طالبانو لومړی حکومت او اوس دا وروستی حکومت. دا مې ټول په خپلو سترګو لیدلي او زما همزولو به هم ټولو لیدلي. که د دې نوي حکومت د کابینې ترکیب له مخکنیو سره مقایسه کړو، نو یقینا چې دا تر مخکنیو له څو پلوه ارجح دی او د تایید او حمایت وړ. مخکني په بهر کې جوړ شوي ټول بلا استثنا. د جاسوسانو او پردیپالو ځالې وي. کمونستان، سیکولران، ملحدین او ستر مفسدین د کابینو غړي وو. مشران دیني او ملي ارزښتونو ته نه یوازې هیڅ تمکین او التزام نه درلود، بلکې هر څه یې د پردیو په پښو کې ذبح کول، حتی د دیني او ملي ارزښتونو په شمول استقلال، خپلواکي. د نادر خان او ظاهر خان 50 کلن حکومت د یوې کورنۍ حکومت او بیا لږ په لوړه کچه د یوې قبیلې حکومت. د درانیانو حکومت هم نه، په درانیانو کې د یوې قبیلې حکومت او په یوې قبیلې کې هم د یوې کورنۍ حکومت. د کمونستانو اقتدار د KGB د روزل شوو جاسوسانو حکومت.
له کمونستانو پرته هغوی بل څوک په خپل حکومت کې نه قبلول. د رباني حکومت له کمونستانو سره ائتلافي حکومت، مخصوصا د پرچم له ډلې سره، او اقتدار ټول د شورای نظار او پرچمیانو په لاس کې. د کرزي او اشرف غني حکومتونه د سیکولرانو، کمونستانو او شورای نظار ګډ حکومتونه، د شمالي ائتلاف حکومت چې د مسکو او واشنگټن په خوښه جوړ شوی، د اشغال زیږنده او لاسپوڅي وو. هغه څوک پر دندو ګمارل کېدل چې یا دوه تابعیته وو، اصلي تابعیت یې بهرنی، تش د خلکو د غولولو لپاره یو افغاني طبیعت هم درلود، ولی په واقعیت کې هغوی په صادقانه توګه د نورو هیوادو تابعیت درلود او په دې افتخار کوو. او په حکومت کې توظیف لپاره تر ټولو مهم شرط هم دا و چې باید دوه تابعیته وي. زموږ دا وروستی رئیس جمهور هم دوه تابعیته و، امریکایي تابعیت یې حذف کړی نه و. انتخاباتو کې شرط دا و چې هغه به ښیي ثابتوي چې دا دویم تابعیت یې حذف کړی دی، دې ته چمتو نه شو. او هغه چې په غربي انجیوګانو کې د کار مخینه درلوده، اکثر تاسو چې وګورئ وزیران والیان له هماغو جوړ شوي دي چې تر دې وړاندې د شوروي اتحاد په خلاف د جهاد په دوران کې انجیوګانو کې کار کوي. په انګریزي پوهېدو، اسلام ته یې نه ژمنتیا درلوده او نه درناوی. خو په اوسني موقتې ادارې کې هغه څېرې وینو چې د ناټو خلاف جنګېدلې، زندانونه یې ګاللې، د بګرام او پلچرخي علاوه په ګوانتانامو کې هم ساتل شوی، او کلونه کلونه یې په زندانونو کې تیر کړي. همدې ته په پام سره او دا چې جګړه پای ته رسېدلې، نن الحمدلله جګړه پای ته رسېدلې، بهرني ځواکونه وتلي، د اشغالګرانو له لوري تپل شوی نظام او د پردي پالو سلطه واکمني نسکوره شوې، او د اقتدار د مستقلو جزایرو ټغر ټول شوی. قومي جنګونه پای ته رسېدلي، امریکایانو هم د یو قومي جنګ حمایت کوي، یوې د بل په مقابل کې، غیر پښتون د پښتون په مقابل کې هغوی جنګولي. دا جنګ اوس پای ته رسېدلی. د اقتدار مستقل جزایر هم له منځه تللي، چې هدف یې زموږ د ملي وحدت تضعیف او د افغانستان تجزیه وه. دا لوی لوی او سترې سترې لاسته راوړنې، دا چې په کابینه کې اوس داسې کسان دي چې تر دې وړاندې د اشغال خلاف جنګېدلي، او ډیری هم په ګوانتانامو کې پاتې شوي، او دا چې دا لوی لوی کارونه په دې موده کې وشول. زموږ ستر ستر اهداف هم دا وو، زموږ لوی لوی ارمانونه او اهداف هم دا وو: د افغانستان ازادي، د اشغال خاتمه، د جګړې پای ته رسېدل، د وینو تویېدو لړۍ پای ته رسېدل. او افغانانو ته دا فرصت په لاس ورتګ چې هغه د مستقبل په ارتباط او د خپل برخلیک په ارتباط د پردیو له وسایط، فشار او ګواښ پرته تصمیم ونیسي. دا مبارزه هم د همدې لپاره پیل کړې. زموږ لوی لوی اهداف ترسره شوي، دې ته په پام سره
د دې ادارې د مخالفت په ځای دا غوره ګڼو چې کوم ملاحظات لرو د دې ملاحظاتو سره سره تر مخالفت دې ته ترجیح ورکوو او ټولو ته همدا سپارښتنه کوو که نیوکې لرئ اعتراض لرئ په ترکیب د کابینې په سیاستونو او تر اوسه پورې چې څه شوي دي په دې باندې اعتراض لرئ حزب اسلامي مجاهدینو ته او غړو ته مو همدا سپارښتنه ده او ټول افغان ولس ته هم چې د مخالفت په ځای د حمایت لاره غوره کړي. د ستونزو په حال کې له دوی سره ملګرتیا او مرسته وکړي، نیکې مشورې ورکړي. د چا په لاس کې چې اقتدار پرېوځي تر ټولو زیات دې ته ضرورت لري چې خلک ورته نیکې مشورې ورکړي، په وضعیت یې پوه کړي، ستونزو او کړاوونو موانعو ګواښونو ته متوجه کړي او د هغه مقابلې کې څنګ کې ودرېږي او مرسته ورسره وکړي. موږ دې مرستې ته چمتو یو په هماغه مواردو کې چې دوی ورته ضرورت احساسوي. تعاون مو مشروط نه دی په دې چې موږ به په حکومت کې شامل بیا به مرسته کوو، نه، بلا قید شرط. د خیر په کار کې د هر چا مرسته کوو، حتی د کافر هم چې د خیر کوم کار کوي موږ ملګرتیا او مرستې ته چمتو یو. الله تعالی موږ ته همداسې امر کړی. کله چې دوی د مرستې او تعاون ضرورت احساس کړي موږ چمتو یو. دوی ته باید فرصت ورکړو، بیا وسیلې نه شو دا لوی لاسته راوړنې کافي وګڼو، همدې ته په پام سره قانع وو او د صبر او زغم او تحمل لار ورکړو. دوستانو، عزیزانو، یوه نوې لانجه چې موږ ورسره مخامخ یو هغه د پنجشیر جنګ. د پنجشیر جنګ نه د پنجشیر د مؤمن ولس جنګ و او نه د پښتون او تاجک جنګ. دا اوس د پنجشیر والي پنجشیری ده او اداره هم ټول د پنجشیریان. معنا دا ده چې دا د پنجشیر د غیر پنجشیري جنګ نه و. دا په حقیقت کې د اشغال د بقایاو او د یوه داسې منفور ټولي جنګ و چې مظلوم پنجشیریان یې هم یرغمل نیولی و او د پردیو په وینا او د هغوی د ګټو لپاره یې جنګول. په تیرو 20 کلونو کې په ټول پنجشیر کې نه یوازې د اشغال او اشغالګرانو په ضد نه وسلوال حرکت او عملیات شوي او نه هم د هغوی په ضد کوم اظهارات حمایت شوی او اشغالګرانو چې څه کړي دې ته د لاسته راوړنو نوم ورکړی او ویلي چې د دې حمایت باید وشي. پرې نه ږدو چې دا لاسته راوړنې ضایع شي. که چا څه کړي او یا ویلي د اشغال ضد د اشغالګرانو خلاف نو ډېر ژر ترور شوي په پنجشیر کې هم له پنجشیر نه بهر هم حتی علما ترور شوي، جهادي شخصیتونه ترور شوي. د مظلومو پنجشیریانو زامن د همدغو مفسدینو وطن پلورونکو او سیکولرانو له لوري د اشغالګرانو په امر او د هغوی د ګټو لپاره د هېواد په ګوټ ګوټ کې د مجاهدینو په خلاف ازادي غوښتونکو په ضد جنګول شوي. هره ورځ ګڼ شمېر جنازې د مظلومو پنجشیریانو پنجشیر ته رسېدل او دا چیرې وژل شوي؟ په نورو سیمو کې د اشغالګرانو ضد جهاد په نتیجه کې نه دی په شهادت رسېدل، بلکې د مجاهدینو په خلاف جنګ کې او د ناټو تر قماندې لاندې جنګ کې وژل شوي دي او هره ورځ یې ګڼ شمېر جنازې
پنجشیر ته انتقال شو. د شوروي اشغال په دوران کې هم د پنجشیر مجاهدینو په ابتدا کې د اشغالګرانو په میړانه او همت سره قیام وکړ او په دې کې فعاله برخه په جهاد کې فعاله برخه. حزب ګڼ شمېر جبهات درلود، ډېر مشهور او نومیالي قمندانان، او دا جهاد پیل کړی هم هغوی وو. خو کله چې دغه سپېرې وطن پلورې او خاینې څېرې په پنجشیر مسلط شول او وتوانېدل چې د مجاهدینو اغېزمن قمندانان ترور کړي، د صحنې حذف کړي، پنجشیر مسلط شي. 1950 هجري شمسي کال د شوروي ځواکونو د اشغال نه وروسته هغوی په 1961 کال کې د شوروي ځواکونو سره یو معاهده لاسلیک کړه د اوربند تر پوشش لاندې. اصلا د اوربند معاهده نه وه، بلکې د ګډ کار معاهده، د دوستي ملګرتیا، د مجاهدینو په خلاف ګډه جبهه پرانستل، د دې معاهده لاسلیک شوه. د دې معاهدې له مخې شورای نظار ژمنه وکړه چې په کومو سیمو کې دوی حضور لري، جنوبي سالنګ کې او د تاشقرغان تنګي کې، شمال کې چې څوک اوسېدلي بلد، دغو دواړو سیمو کې هغوی د روسي قطارونو د امنیت تأمینولو ذمه ووهله او د دې په بدل کې پیسې ورته ورکولې، وسلې ورته ورکولې، بوټونه ورکول، جمپرونه ورکول، غنم یې ورکول، او هغه پیسې چې به په ماسکو کې چاپېدلې یو برخه دوی ته ورکوله. دا هغه څه دي چې روسي افسران او د KGB فعال غړي چې په افغانستان کې دلته پاته شوي ټول په خپلو کتابونو کې پرې اعتراف کړی او ټول جزئیات یې هم ویلي دي. کومې ورځې نه خبرې شروع شوې دي، چېرته وشو، د چا په واسطه کوم توافقات وشو، دوی څه کړي دي، موږ څه کړي دي، دا ټول په هغه کې افشا شوي دي. له همدې نیټې چې دا معاهده وشوله بیا تر هغه ورځې پورې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، روسي قطعات په پنجشیر کې مستقر وو، پوستې هم درلودل، خو جنګ نه و، چا ورباندې حمله نه کوله. او هماغه مهال له پنجشیر نه وتلی سي شوروي ځواکونو فیصله وکړه چې افغانستان پرېږدي او خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. تر هماغه وخته پورې دوی پنجشیر کړو. دوی دا هم په ذمه اخیستې وه چې شوروي قطارونو د برید مخه به د نورو مجاهدینو له لوري چې کوم برید کېږي د دې مخه به نیسي. سالنګ کې د همدې لپاره زموږ د مجاهدینو په خلاف عملیات وشو، ګډ عملیات، او دغسې نورو سیمو کې په اندراب، نارین، اشکمش، فرخار، ورسج او د پنجشیر ګاونډ سیمو کې د حزب اسلامي خلاف ګډ عملیات ترسره شوي دي، د شوروي ځواکونو او د شورای نظار. حقیقت دا دی چې هماغه کار چې دوی مخکې د شوروي ځواکونو په ارتباط کړی و، د ناټو په ارتباط یې هم وکړه هماغه. نو د پنجشیر جنگ قطعاً د پنجشیر مجاهد او مومن ولس په خلاف جنگ نه دی. دا جنگ د دې جنگ اور هغه خلکو بل کړی چې بس له بهره هدایات اخلي او د نورو لپاره جنګېږي. د پنجشیر مظلوم ولس یې هم د پردیو اشغالګرانو د ګټو لپاره قرباني کړي. ورونو خویندو، امریکا، بریتانیا، فرانسه او اسرائیل
چې ډېر نوم نه اخیستل کېږي، ولې د افغانستان په قضیه کې ډېر فعال دی. استخباراتي شبکه دلته ډېره زیاته فعاله ده. د شوروي ځواکونو په خلاف د جهاد په دوران کې هم او نن هم په دې 20 کلونو کې یوه تر ټولو فعاله شبکه د اسرائیل چا نوم نه ده اخیستی، پردې تر شا څرګند حضور نه لري، بلکې پټ حضور ډېر زیات فعال اوس تر نورو زیات فعال. هغوی هڅه کوي افغانستان کې د یو بل جنگ اور بل کړي. دا هېوادونه ټول او ډېر نور ملګري په دې سیمې کې هغه چې خپلې ملي ګټې د افغانستان د جنگ په دوام کې لټوي، هغوی لګیا دي د یو بل جنگ لپاره تیاری نیسي. کولی شم ووایم چې دا تیاری له ډېرې مودې مخکې پیل شوی. پنجشیر او شورای نظار او د پرځېدلې لاسپوڅي حکومت ځینې لنډغري د دې شیطاني موخې لپاره استخدام کړي. دا چې امریکایانو د تجاوز په لومړیو کې له پنجشیر پرته ټول ولایتونه او استوګنې DDR او خلې سلا کړل. یوازې پنجشیر یې پرېښود، بامیانو د کندې یې پرېښود. ولې؟ د نورو یې حتی چاقو هم اخیست، ټوپک و راکټ و پیکا درنې وسلې خو پرېږده. پنجشیر کې حتی د نجیب د حکومت له نسکورېدو وروسته چې د دفاع وزارت کوم ټانکونه توپونه بیم اتا لونا بیم 140 او په لکونو میلیونونو مهمات انتقال شوي وو، امریکا په خپل ځای پرېښوده، هغې را انتقال نه کړه. حتی یادونه مو نه شوه چې دلته هم باید د DDR کار وشي. دا وسایل دلته په دې دره کې د څه لپاره دي؟ دلته ورته ضرورت لري، ولې نه را انتقال شي؟ نورو ځایونو کې روسي ټول وسایل تخریب کړل، دا یې پرېښودل. دا ولې؟ د امریکایي سرتیرو له وتلو نه وړاندې ډېر نوي امریکایي وسایل، هاموی، زیرپوش ټانکونه، رینجرې، توپونه نوي چې خوځېدلې دي، صفر دي، دا انتقال کړي. تاسو به په ویډیوګانو کې اوس لیدلي چې لویه صحرا ورباندې ډکه. تاسو به هغه ډیپوګان هم لیدلي چې اوس طالبانو لاسته ورغلي، ستر ستر ډیپوګان چې له هر ډول مرمیو نه ډک. امریکایانو دا ولې پرېښي او دا ولې دومره وسایل انتقال شول؟ او بیا په دې وروستیو وختونو کې هغوی ولې د پنجشیر یو کس د وزیر دفاع په توګه وټاکه او هغه ته اجازه ورکړه د هغوی په موافقې او وینا ګڼ شمېر درنې وسلې پنجشیر ته انتقال شو. 12 هلیکوپټر یې له ځان سره انتقال کړل د امریکا په وینا د هغوی په موافقې. دا هماغه خبیثه منصوبه وه چې دوی لا د مخه ورباندې غور کړی و، تصمیم یې نیولی و چې دلته به د فتنې یو سنګر جوړوي، باید پرې نه ږدي چې دا جګړه پای ته ورسي، باید د جنګ دا شعله خاموش نه سي، او که موږ وځو هم دلته باید جنګ دوام وکړي. امریکا اوس غواړي د خپلې شرمېدلې ماتې غچ له افغانانو واخلي، د یو بل جنګ پیلولو هڅه کوي. امریکایي معروف سناتور لینزي ګراهام هغه وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمالات زیات شوي، په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې احتمالات ختم شوي، خو هغه خپل نیت د امریکایانو نیت څرګندوي. د کورنۍ جګړې د احتمالاتو قوي کېدای هدف ارمان ده، دا غواړي.
ځکه په دروغ وایي چې اوس په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو احتمالات قوي شوي. دلته په دې جماعت کې څوک ناست دی چې څوک هم له دې خبرې سره توافق ونه کړي. عکس دی فکر کوي چې د کورنۍ جګړې د پیل احتمالات ختم شوي، اما د هغوی نیت همدا ده چې د کورنۍ جګړې تر نامه لاندې یو بله جګړه پیل کړي. هغه له جو بایدن هم غواړي او له سپینې ماڼۍ هم، له کانګرس هم، چې باید د پنجشیر د پاڅون حمایت وشي، مرسته ورسره وشي. هغه ته پنجشیر په رسمیت وپېژندل شي. پنجشیر په رسمیت وپېژندل شي یعنې څه؟ یعنې د یو مستقل دولت او مستقل حکومت په توګه یې په رسمیت وپېژني. رسمیت خو همدې ته وایي. له دې نه د هغوی دا شوم شیطاني نیت کاملا څرګند دی. حتی وایي چې کیدای شي امریکایان بیرته ستانه شي افغانستان ته. وایي چې القاعده فعاله شوې، په دې یوه میاشت کې فعاله شوه القاعده، داعش فعال شوی. مګر کیدای شي څوک دا خبره ومني چې اوس په همدغه یو میاشت کې دومره تغییرات راغلو چې القاعده هم ډېره فعاله شوله او داعش هم دومره فعال شو چې امریکایان وایي چې د همدې له کبله به امریکا بیرته باید افغانستان ته ستانه شي، لکه چې په عراق کې ستانه شو، لکه په سوریه کې ستانه شو. یعنې دوی په دې باندې فکر کوي او ورته شرایط برابروي او دلایل او مبررات هم ورته جوړوي چې القاعده فعاله شوې ده، د هغه د فعالېدو احتمال شته او له دې نه امریکا ته او غرب ته د خطر متوجه ده، نو امریکا باید بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې شیطنتونو معنا دا ده چې دوی د افغانستان د تجزیې پلان درلود او لري. نو شورای نظار او پرچمیانو د یوې سپېرې وسیلې په توګه کار اخیستی او نن هم هماغه کار کوي. اوس هم همدا هېوادونه دې ته د همدې او د هرې فتنې تر شا دی، د هر شرارت تر شا د دوی لاس دی. که د دوی سفارتونه بیا او بلا قید و شرط فعال شي، لکه چې ورته هسې روانه ده، راځي غواړي د خپلې ماتې د شرمېدلې ماتې پروا هم نه لري، غواړي چې ډېر زر دلته په کابل کې د هغوی سفارتونه فعال شي. ځکه دا د شرارت مورچلې دی، دا هسې سیاسي سفارتونه نه دي، سیاسي دفترونه نه دي، بلکې د استخباراتي شبکو مرکزونه دي. فعالولو ته ضرورت لري. طالبانو ته مشوره دا ده چې محتاط اوسئ، عجله مه کوئ، ضرورت نه لري. هسې تاسو ځینې خلک ویروي چې که دنیا په رسمیت نه پېژندلی نو دومره ستونزې به درته راولاړې شي. پرېږدئ سفارتونه فعال شي. هیله کوم دا اشتباه ونه کړئ. د دې سفارتونو فعالول باید مشروط وي. خپل شرایط وضع کړئ چې راځئ محدود پرسونل څومره چې ضرورت وي. استخباراتي فعالیتونه ممنوع. د دې نه علاوه تاسو باید موږ ته ډېر څه وکړئ. جنګي جنایاتو باندې تورن تاسو پناه ورکړئ. په لکونو مو په لسګونو زره مو له دې له ځان سره بوتله او هر یو هم د اولې کچې د لوړې کچې مسؤلینو هر یوه له ځان سره په میلیونونو ډالر په سلګونو میلیونه ډالر انتقال کړي او تاسو اوس په خپلو بانکونو کې ورته ساتئ. دا باید مسترد شي. د دوی سره باید محاسبه وشي. د افغانستان امکانات چې
ستاسو بانکونو کې خلکو غلا کړي او لوټ کړي دي او حالت ورته ساتي، دا به د افغانستان ته بیرته مسترد شي. افغانستان مو وران کړی دی، د دې خساره جبران کوي. دغه شرایط باید وضع کړو. هیله مې دا دی چې همدغسې لار اختیار شي. د سفارتونو بیا ژر فعالېدو په ارتباط باید محتاط، مخصوصا د هغو هېوادو سفارتونه چې په دې جنګ کې هغوی لاس درلود، 1 میلیون افغانان یې وژلي، زموږ دا ټول ملک یې وران کړی، په زرګونو ټونه باروتو بمونه یې زموږ په ملت باندې ورولې، کورونه یې وران کړي دي، جوماتونه یې وران کړي دي، کلي له منځه وړي دي، په ډله ییزه توګه یې افغانان وژلي دي. دا زموږ حق ده، دا زموږ وجیبه ده، دا زموږ همت و غیرت هم ایجابوي، زموږ ایمان هم دا ایجابوي. د دوی د سفارتونو د فعالولو په ارتباط باید محتاط او خپل شرایط وضع کړو، له شرایطو نه پرته پرې نه ږدو چې هغوی دلته خپل دفترونه فعال کړي. اجازه راکړئ یو بل مطلب هم عرض کړم چې پرون د سنبلې 8 په یاد به مې وي دا 20 کلونو کې اره د سنبلې 18 چې دې کابل کې به څه کېدل، حتما به مو په یاد وي. د امریکایي اشغال په 20 کلونو کې به هر کال په همدې ورځ یو شمېر بې فرهنګ، بد اخلاق او وحشي او باشان له قیافې نه به یې وحشت ورېدو او له حرکاتو نه یم، له خبرو نه یم. دوی به له وسلو سره او حکومتي ګاډو، رینجرو او شخصي ګاډو سره د کابل سړکونو ته راوتل، هر لوري ته به یې ډزې کول، لسګونو ښاریانو ته به یې مرګ ژوبله اړول، بدماشي به یې کول، د جمهور رئیسانو او د دوی د رقیبو ډلو مشرانو عکسونه به یې یا څیرل او یا به یې ډزې پرې کول په نوبت. یو به راغی تفنګچه به سره ډز ډز، بیا به بل راغی، بیا به بل راغی، یو به هم کلشکوف ورته نیولی و، تهمات ډزې به یې کول. دا مرمۍ به مالته تللې، په کور باندې به لګېدلې، په کړکۍ به لګېدلې، یو څوک به زخمي کېدو او یو څوک به وژل کېدو. همدغه بدماشیو ته، د لوچکانو دغو حرکاتو ته ځینو د مسعود د تلین مانځلو نوم ورکول. مسؤلینو به هم نه یوازې د دې مخنیوی نه کولو بلکې هغو بې هڅول، او دا به د هغوی حق ګڼو، ویلې چې بس حق لري یو ملي اتل تلین ولمانځي، کنټرولولی نه شو، احساسات یې اخیستي دي، بس مینه او محبت او احساساتو دې ته کړي، بازار ته راوځي او همدغسې هوایي ډزې وکړي. همدغسې شرارتونو ته به یې هڅول، مسؤلینو به هڅول، او دا هم په داسې حال کې چې به وزارت داخله به د دوی پر مربوط و، ریاست امنیت ملي به د دوی په لاس کې و، امنیتي ځواکونه به د دوی په لاس کې و، پولیس به د دوی و، پوستې به د دوی وي، او نه یوازې مخنیوی به یې نه کوو بلکې مرسته به یې ورسره کوو. الحمدلله چې د کابل ښاریان د دغو اوباشانو له رذالتونو نه وژغورل شو. اوس وضعیت داسې دی چې بله ورځ په کابل کې ځینو وسلوالو د پنجشیر د نیولو د غیر موثق راپور اورېدو سره سم د خوشحالۍ ډزې وکړې. متاسفانه د همدغو اوباشانو په سیئه سنت عمل وکړ، او په دې ډزو کې هم ډېر بېګناه افغانان ژوبل او مړه شوي، وژل شوي. خو د طالبانو مشرانو دا په کلکو ټکو وغندل، او دا کسان چې دا ډزې کړې وي غیر مسؤل کسان وګڼل او ویې ګواښل چې دوی به حتما مجازات کېږي، نیول کېږي، او یو تعداد ونیولی شو او هیله ده چې هغو ته سمه سزا ورکړه شي. او وویل چې له دې نه وروسته که څوک هم دغسې ډزې وکړي هغو سره به سخته محاسبه کېږي او سخت به مجازات کېږي.
دا هسې یو ګواښ هم نه و، دا ده چې بیا د پنجشیر د نیولو حقیقي او موثق خبر اعلان شو، تاسو ولیدو چې چا یو ډزه نه یعنی چې دا تهدید او ګواښ هسې یو ګواښ نه و بلکې تصمیم و. دې ته متوجه دي چې دا حرام دی، دا ډزې حرام دی، حرام. او دا چې وژل شوي دي هغه باید دیت ورکړی شي. ښار ته د ننوتلو په ارتباط پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د نیزې سر به د لوس نه وي. ناڅاپي او په خطا سره څوک زخمي نه کړي، توره به دې په تیکې کوي د همدې لپاره چې څوک زخمي نه شي. ډزې کول خو لرې پرېږده، د نیزې سر به د بربنډ نه وي، ځکه د دې احتمال شته چې په ګڼه ګوڼه کې ځي او څوک زخمي شي، د دې ممانعت شوی ده. اما ډزې کول چې دا مرمۍ زیان پورته اسمان ته نه ځي، بېرته را پرېوځي، او چې را پرېوتله په چا باندې ولګېدو په اساس ځای مري، دا قاتل دی. چې د ده د مرمیو په نتیجه کې څوک مري، قاتل دی. خطا قاتل هم نه، خطا قتل نه ده، ځکه عمدن دا ډزې کوي او ښه پوهېږي چې دا مرمۍ چېرته ځي، یو دوه هم نه، په لکونو مرمۍ، اتومات ډزې. مسؤلینو دا هم په مقرره توګه وویل چې ځینو غیر مسؤول افرادو خلق زورولي او شخصي وسلې او وسایط ترې اخیستي، خو د طالبانو مشرانو دا کار په کلکه وغندل او ویل چې دا زموږ کسان نه دي، دا غیر مسؤول افراد. د دوی امر دا ده چې هیڅوک د چا کور ته ننوتلی نه شي، د چا شخصي موټر او وسله ترې اخیستلی نه شي، او د هغو مخنیوی هم وکړ. ورونو خویندو، له افغانانو سره د شخصي وسلو شتون هم یوه مهمه قضیه ده چې ایجابوي په دقت، تعنی، حکمت او ایمانی فراست سره په اړه لازم او د اسلامي اصولو په رڼا کې مناسب اجرات وشي. ځینې داسې انګیري چې له ټولو افغانانو د وسلو راټولول به د امنیت په تامین کې مرسته وکړي، د دې نظر پلوي کوي او غواړي چې دا وسلې راغونډې شي. هغه پرېږدي چې بس د لوټمال لپاره دا کار کوي، وسلې اخلي به یې خرڅوي، چې په غیر مسؤلانه توګه کوي. اما هغه چې فکر کوي دولت باید دا کار وکړي په مسؤلانه توګه، په رسمي توګه او منظم توګه، ملت باید خلي سلا شي. ځینې فکر کوي چې د ملت خلي سلا کول به د امنیت په تامین کې مرسته وکړي. دا نه یوازې یوه سطحي او د مصلحت خلاف انګیرنه ده، بلکې د اسلامي لارښوونو خلاف هم ده. د یو چا شخصي مال ترې غصب کول هم ده. نه پیغمبر علیه السلام دا کار کړی، نه صحابه وکړ، خلفای راشدینو په وخت کې هم دا کار نه ده چې له خلکو وسلې ټولې شي، بلکې خلک یې تشویق کړي چې مزید وسلې واخلي. تیار شي، ماشومان مو وروزي، ټریننګ هم ورته ورکړي، تربیت او روزنه هم ورته ورکړي. له ولس د دوی شخصي وسلې په زور اخیستل هیڅ شرعي توجیه او جواز نه لري، مخصوصا هغه وسلې چې په جهاد کې مجاهدینو غنیمت کړي، له بهرني دشمن یې غنیمت کړي. دا د هغه مال دی، شخصي مال. د دې لپاره هیڅ شرعي دلیل او جواز نه مومو چې دا وسلې له هغوی نه واخیستل شي. له دې نه علاوه زموږ د هېواد او د دې سیمې امنیتي وضعیت داسې دی چې د افغانانو خلي سلا کول به یوه لویه او نه جبرانېدونکې اشتباه، تاریخي اشتباه.
دا به د هغو دشمنانو په ګټه اقدام وي چې په کمین کې دي او غواړي پر افغانانو یوه بله جګړه تحمیل کړي. د اوسني وضعیت غوښتنه دا ده چې او دې ته موږ ضرورت لرو چې له ټول ملت رضاکار فوج جوړ کړو. دا ملت باید جهاد ته چمتو کړو، د هغو نه رضاکار فوج جوړ کړو. عام ولس په ځانګړې توګه هغه مجاهدین چې اسلام او ملت ته ژمن دي او د اشغالګرانو په ضد جنګېدلي، نه یوازې دا چې د دوی له خلاص کولو باید او حتما ډډه وشي او دا یو دشمن په ګټه یو اقدام وګڼل شي او حرام، بلکې مزید تجهیز او د دفاع لپاره چمتو کړی شي. دا ځکه چې موږ اوس نه منظم فوج لرو، نه د پولیسو منظم ځواک لرو او نه دومره مالی امکانات لرو. افغانستان نه دومره مالی امکانات لري چې وکولی شي لوی فوج جوړ کړي، مخصوصا په دغو شپو ورځو کې. مجبور یو چې ملت د دفاع لپاره چمتو کړو. یوازې هغه باید خالص الله شي چې د اشغالګرانو له لوري استخدام او د ملت په ضد جنګول شي. د دوی خالص الله او خالق قدرت هم د عقل تقاضا ده او هم د ایمانی فراست تقاضا. د ورځو کې ځینې پیښې هم شوي دي چې یوې او تر ټولو ستره د شهید مولوي ابو عبیدالله متوکل او د ده د زوی صفاکانه او وحشیانه وژنه، نیول شوي، اختطاف شوي، بیا نه یوازې وژل شوي دي بلکې تیزاب ورباندې اچول شوي. مولوي متوکل شهید د سیکولرانو د حکومت په دوران کې هم بند شوی، زندان شپې ورځې هم لیدل او څه وخت مخکې خلاص شو او اوس دا دی هغه په شهادت رسېدلی. هر مومن افغان پرې سخت دردېدلی او غمجن شوی، موږ یې په کلکه غندو. باور مو دا ده چې په دغسې پیښو کې به حتما د هغو لاس وي چې غواړي زموږ هېواد کې د جګړې اور مشتعل پاتې شي، دغسې بل، او دې جګړې ته یا قومي رنګ ورکړي او یا مذهبي رنګ. د داعش مسله هم د همدې لپاره عنوان کېږي چې له دې نه یو مذهبي جنګ جوړ کړي. نوې اداره دي په خپلې دې ژمنې حتما او ژر عمل وکړي چې ویلې دي په قاطع او صریح الفاظو چې قاتلان به یې حتما را پیدا کوي او د شریعت مطابق به یې مجازات کوي. د شریعت له مخې د باصلاحیته محکمې او عادل قاضي له پرېکړې پرته هیڅوک د هیڅ انسان یوازې مسلمانه د هیڅ انسان د وژلو او حتی په یوې لښتې د وهلو حق هم نه لري. په یوې لښتې او دورې د چا د وهلو حق نه لري مګر دا چې محکمه به فیصله کوي او عادل رسمي قاضي به دا فیصله کوي. قاتل او متعدي چې هر څوک یې هغه باید قصاص شي. موږ ته شریعت هم دا وایي. زموږ پیغمبر علیه السلام وایي چې د خلکو په وړاندې وایي چې که له ما نه څوک ځورېدلی نو راشي خپل انتقام دې واخلي. یو څوک له صف نه راوځي چې یا رسول الله زه د یو وخت په صف کې ولاړم لږ کوږ ودرېدلی یم، زه دې په نیزې باندې هغه کړم ځای برابر کړم، د همدې انتقام غواړم. پیغمبر اسلام خپله سینه ورته لوڅه کړه چې راسه او هغه کوشل کړو چې ما فقط همدا غوښتل چې ستا د هغه کوشل کړه، بدن کوشل کړه. مسلمانانو خلیفه او امیر باید دغسې د دې وروسته هیڅوک د شخصي قتل وهلو زورولو حق نه لري.
شریعت هم دا وایي حتی که یو څوک خپله میرمنه په داسې حالت کې وګوري چې له بل سره له پردي سره حق نه لري چې هغه ووژني ځي به محکمې ته شاید به وړاندې کوي او که شاید نه 4 ځله به وایي چې په الله تعالی قسم چې ما دا خپله میرمن په داسې حالت کې لیدله او 5م ځل به وایي چې د الله لعنت دی په ما باندې که زه دروغ وایم یعنې چې یو څوک د خپلې میرمنې په ارتباط هم چې په دغسې حالت کې لیدلې ده له پردي سره دا حق نه لري چې توره راوباسي او هغه ووژني محکمې ته به ځي محکمه به فیصله کوي تر هغه به انتظار کوي او د هغه دا قسمونه هم کافي نه دي 5م ځل دا ویل چې د خدای لعنت دی په ما باندې چې که دروغ وایم دا کافي نه دی که میرمن ووایي 4 ځله قسم وکړي چې په الله تعالی قسم چې دا زما میړه په دې ارتباط دروغ وایي او 5م ځل ووایي چې د الله تعالی لعنت دی په ما باندې که دی رښتیا وایي معاف ده څوک یې وژلی نه شي څوک یې رجم کولی نه شي اسلام دغسې د قانون دین ده په هرې قضیه کې باید قانون مراعات شي الحمدلله چې اوس اشغال پای ته رسېدلی د الله تعالی ډېره لویه پیرزوینه موږ د ازادۍ یو بله ورځ هم په خپل تاریخ کې ثبت کړه د دنیا یو ستر مغرور بدمست ځواک راغلی و 40 هېوادونه هم ورسره او آخرین ماډل وسلو باندې سنبال ځواک راغلی افغانانو یې مقابله کړې په میړانه او یې له ماتې سره مخامخ کړي او له خپل هېواد شرمېدلي او سر ټیټ وتلو ته یې مجبور کړي او زموږ په تاریخ کې دا ثبت شو چې په 100 کلونو کې نږدې کم زیات افغانانو 3 سترو ځواکونو ته ماته ورکړه دا د الله تعالی لویه پیرزوینه او احسان تپل شوی حکومت هم له منځه لاړ د سیکولرانو ملحدینو کمونستانو او منافقینو مفسدینو حکومت هم نسکور شو په ټول هېواد کې د جنګ اور مړ شوی ده نور وینې نه تویېږي نور د جنګ لمبې خاموش شوي او افغانانو ته دا موقع په لاس ورغلی چې د پردیو له حضور فشار او ګواښ پرته د خپلو دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې د خپلې خوښې نظام او حکومت جوړ کړي او خپل معتمد او اهل واکمن غوره کړي دا د الله تعالی لویه پیرزوینه ده موږ د دې ممنون یو او د دې شکر په ځای کوو سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک